اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو د قدر وړ محصلینو خصوصا د میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسې د ښوونې او روزنې او زراعت پوهنځي د بیولوژي باغداري او مالداري څانګې د عمومي نباتاتو د مضمون تعقیبوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ ورو او خوشحاله به یاست او خوښه به مو په برخه وي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ او ستاسو د آنلاین درسونو لړۍ ادامه لري. ښه راغلاست درېیم درس ته. لومړی او دویم درس موږ او تاسو ویلی وو. نن زموږ او ستاسو د عمومي نباتاتو د مضمون درېیم درس دی چې هغه د نباتاتو سایتولوژي ده، یعنی د نباتاتو په حجراتو د هغوی اړوند اجزاو ارګانیلونو او د هغې په هکله باندې مختلف مطالب په هغو باندې به موږ او تاسو بحث کوو او ځان به پرې پوه کوو. هیله لرم چې درس تر پایه راسره هم همدغه هم تیر سوي او هم راتلونکي ټول تعقیب کړئ. هغه مطالب چې موږ او تاسو به په همدغه درس کې ولولو هغه عبارت دي له د حجرې تاریخچه، حجروي نظریه او د حجرې ډولونه، حجروي دیوال، اندوپلازمیک ریټیکولم، سنټروزومونه، سایتوپلازم او هسته، پلاستیدونه، رایبوزوم، لایزوزوم او واکیول. دا هغه مطالب دي چې موږ او تاسو به په همدې درس کې پرې بحث کوو. لومړی راځو حجره پیژنو. حجره د ژوندیو موجوداتو اساسي، وظیفوي، جوړښتي، تکاملي او ارثي واحد ګڼل کیږي. اساسي په دې معنا سره د ټولو ژوندیو موجوداتو اساس حجره ده. د ژوندیو موجوداتو بنسټ حجره ده. یو ژوندی موجود چې کله جوړیږي هغه لومړی ځل یوه حجره وي، یعنی یوه د سپرم حجره او یوه تخمه دا سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې زایګوټ جوړیږي. یعنی یوه د سپرم حجره وي، یوه تخمه وي چې یو له نارینه او بل له ښځینه څخه وي. همداسې په نباتاتو کې هم یو پولین یا سپور له بلې تخمې سره چیش کیږي، یو ځای کیږي، په نتیجه کې چیش جوړوي، زایګوټ جوړوي. زایګوټ وروسته د ودې له پړاوونو څخه تیریږي، بالاخره په یو ځوان نبات یا هم د هغې په اړوند اجزاو باندې ویشل کیږي. نو د همدغو ټولو ژوندیو موجوداتو اساس عبارت له حجرې څخه دی، که هغه نباتات وي که هغه حیوانات وي. وظیفوي: په ژوندیو موجوداتو کې ټولې وظیفې یا فعالیتونه چې سرته رسیږي هغه د همدغو حجراتو په وسیله باندې دي. یعنی که چیرې موږ او تاسو ګورو زموږ او ستاسو د معدې دنده د غذایي موادو هضم همدارنګه ذخیره ده. که چیرې په نباتاتو کې مثال ورکړو، د مثال په ډول باندې پاڼه د نبات د غذایي فابریکې په نامه سره پیژندل کیږي. همدغه پاڼه که چیرې موږ تاسو وګورو دا چې کوم غذایي مواد جوړوي، دا چې کومې اوبه ضایع کوي او همدارنګه دا چې ټولې دندې اجرا کوي دوی خپله له حجراتو څخه جوړ شوي دي. یعنی په پاڼه کې د کلوروپلاست په نامه سره ارګانیلونه شتون لري چې هغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي. په دوی کې د ګارډ سیل په نامه حجرات دي چې هغه د نبات څخه د کاربن ډای اکساید په داخلېدو، د اکسیجن په خروج او هم د اوبو په خروج کې مهم رول لري. همداسې په دوی کې د زایلم او فلویم انساج شتون لري. همدغو انساج خپل له حجراتو څخه جوړ شوي دي. نو ځکه موږ تاسو وایو ټول د نبات ټول غړي چې کوم دي، که هغه پاڼه ده، که هغه تنه ده، که هغه ریښه ده، دوی خپله له حجراتو څخه جوړ شوي دي. یعنی
حجرات چې کله سره یو ځای سي او یوه دنده سرته ورسوي عبارت دي له نسج څخه. یعنې څو حجرات سره یو ځای کړي او یو نسج جوړوي. نسجونه بیا سره یو ځای سي په ګډه یو دنده سرته ورسوي، هغه بیا په یو غړي باندې بدلیږي، مثال پاڼه باندې بدلیږي. نو تاسو دلته ګورو هم یې اساس حجره ده او هم یې وظیفوي واحد څه شی دی؟ حجره ده. همداسې د ټولو ژوندیو موجوداتو جوړښتي، یعنې ټول ژوندي موجودات چې د هغه له حجراتو څخه جوړ شوي دي. که پاڼه ده دا هم له حجراتو څخه جوړه شوې ده، مختلف حجره په دې کې شتون لري. که تنه ده په دې کې هم حجرات شتون لري. که ریښه ده په دې کې هم مختلف جلا جلا ډول حجرات شتون لري، جلا جلا ترکیب لري. یعنی په دې کې مختلف حجرات شتون لري او دوی جوړ کړي دي. یعنې هر عضو جلا جلا حجرات لري. همداسې که ګل دی، هر عضو چې ده دا له همدغو حجراتو څخه جوړ شوي دي. یعنې د ژوندیو موجوداتو جوړښتي واحد هم حجره ده. تکاملي ژوندي موجودات چې تکامل کوي هغه هم د همدغو حجراتو په وسیله باندې سرته رسوي. یعنې د سیل ډیویژن، یعنې د حجروي ویش په نتیجه کې چې ډېر حجرات تولیدېږي، یعنې حجرات چې د مستقیم او غیر مستقیم ویش په وسیله باندې تولیدېږي، ډېر حجرات تولیدېږي، په نتیجه کې همدغه د حجراتو تعداد ډېرېږي، حجم یې هم ډېرېږي او ژوندی موجود وده کوي. نو دا ژوندی موجود چې کومه وده کوي، یعنې مثال په ډول باندې له تخم مرحلې څخه د جنین مرحلې ته ځي، بیا وروسته د یو ځوان نبات مرحلې ته ځي. دا ټول د تکامل چې په دوی کې رامنځته کېږي دا د همدغه حجراتو په وسیله باندې رامنځته کېږي. همدغه حجرات دي چې دوی د ودې په وسیله باندې تکامل بېلابېلو مراحلو ته ځي. ارثي واحد، که موږ او تاسو چیرې د لوبیا یو تخم وکرو یا د جواري یو تخم وکرو، بیرته عین جواری لاسته راکوي. ولې؟ لامل یې څه دی؟ یعنې جواری کرو، په نتیجه کې د جواری د نبات څخه بیرته موږ او تاسو ته جواریان په لاس راځي. لامل یې دا دی چې همدغه تخم چې له حجراتو څخه تشکیل شوی دی، په دې کې انساج دي، دا د خپل خواص انتقال کړي دي او همدغه بل تخم ده، یعنې بیرته دوی خپل نسل ساتلی دی. نو موږ تاسو وایو چې ارثي واحد یې هم حجره ده، چې ارثي جوړښتونه دي چې هغه بیا کروموزومونه او همدارنګه DNA ده چې هغه خپله په نباتاتو کې په هسته کې شتون لري چې د هغې په وسیله باندې سرته رسېږي. د حجرې جوړښت، حجرات مختلف شکلونه، اندازې، جوړښتونه او وظیفې لري، خو هره حجره که حیواني وي که نباتي له دریو برخو څخه جوړه شوې ده. یعنې هره حجره خپل شکل لري، خپله اندازه لري او هم یې خپله دنده ده. الله پاک د هر ځای لپاره خپل حجرات ګمارلی دي چې خپلې دندې سرته ورسوي او دوی د هغې وظیفې سره سم پیدا کړي دي. هغه درې مهمې برخې چې دي هغه حجروي غشا ده، سیل ممبران چې په نباتاتو کې بیا سیل وال دی، سایتوپلازم ده او همدارنګه هسته ده. دا درې مهم جوړښتونه د یوې حجرې دي. د حجرې په هکله د علماو نظریات. حجره په 1465 میلادي کال کې رابرټ هوک لخوا کشف شوه. نوموي د کارک په لرګیانو کې دا حجره تر مرکب مایکروسکوپ لاندې چې د خپله کشف کړی ویرې ده چې هغه د خانو یا د مچیو د ګبین په شکل وده، یعنې د حجرې کوټې په شکل، چې د هغې ته د سلولا په نامه یعنې حجره یې ونوموله. په 1483 کال کې لیونهوک بکټریا چې یو ژوندی حجره ده وپېژندل. یعنې له رابرټ هوک څخه وروسته په 1483 کال کې لیونهوک بیا بکټریا دوی خپله یو خیاط و، نوموړي به د ټوکرانو لپاره له عدسیې څخه کار اخیسته، یعنې یوه عدسیه له ده سره وه، له هغې څخه به یې کار اخیستی. وروسته دی متوجه شو چې په خرابو اوبو کې ارګانیزمونه وویني چې هغه بکټریا وه چې هغه د په وسیله باندې د همدې مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. په کال 1931 کې رابرټ براون د لومړي ځل لپاره په حجره کې تیاره ساختمان ولیده او په هغې د هستې نوم کېښودی. هسته چې د حجرې بدنونو کې شتون لري. په کال 1938 کې جرمني پوه مایتاس شلایډن دا نظر وړاندې کړ چې ټول نباتات له حجرو څخه جوړ شوي دي.
د ټولو ژوندیو موجوداتو یا نباتاتو اساس حجره ده. په همدې کال کې جوهان فورکینګ د پروتوپلازم اصلاح وکارول او یادونه یې وکړه چې حجره له ترشناکه مادې څخه ډکه شوې ده چې همدا پروتوپلازم دی، یعنې د ژوندیو موجوداتو ژوندۍ برخه ده. اخیرنۍ حجروي نظریه په کال 1855 کې رډولف شو لخوا وړاندې شوه. هغه وویل چې ټولې نوې حجرې د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، یعنې کومې نوې حجرې چې منځته راځي هغه د پخوانیو حجرو د ویش نتیجه یا پایله ده، نو ځکه نوي حجرات منځته راځي. په کال 1833 کې تیودرشوان وړاندیز وکړ چې ټول حیوانات هم د حجرو څخه جوړ شوي دي، یعنې لومړی نباتات یې وویله، خو وروسته بیا تیودرشوان وویل چې حیوانات هم له حجرو څخه جوړ شوي دي او ځینې تجربې یې ترسره کړې چې پایلې یې په لاندې ډول دي. یعنې دې ته حجروي نظریه هم ویل کېږي چې دا خپله دغه درې برخې عبارت له حجروي نظریه څخه دي. ټول ژوندي موجودات د یو څو حجراتو څخه جوړ شوي دي. ټول حجرات د پخوانیو حجراتو څخه منځته راځي او حجره د ژوندیو موجوداتو جوړښتي، وظیفوي، تکثري، تکاملي او ارثي واحد دی. دا تیودرشوان نظر وړاندې کړ. اوس موږ او تاسو راځو د حجراتو په مهم ګروپ یا ډولونو باندې بحث کوو چې هغه دوه ډوله حجرات شتون لري. په ټولو ژوندیو موجوداتو کې حجرات په دوه ډوله باندې دي، یو یوکاریوت حجرات دی او بل پروکاریوت حجرات دي. دا چې د دوی ترمنځ کوم توپیرونه شتون لري دلته یې وایو. حقیقي حجرات یعنې یوکاریوت او ابتدایي حجرات یعنې پروکاریوت. یو وایي هستې ته او کاریوت، یو وایي حقیقي ته او کاریوت وایي هستې ته. پرو وایي ابتدایي یا اولنۍ ته او کاریو وایي هستې ته. یوکاریوت حجرات چې دي هستوي غشا لري. اساسي توپیر یې همدا دی. چې هستوي غشا لري، نو ځکه دوی ته یوکاریوت یعنې حقیقي هستې لرونکي هم ویل کېږي. دوی هستوي غشا لري اما پروکاریوت هستوي غشا نه لري، لکه بکټریا. یوکاریوت هستوي مواد یې محدود دي او هستوي مواد یې محدود نه دي، یعنې په دوی کې هستوي مواد چې دي محدود دي، یو خپل ټاکلی حد لري. ما په پروکاریوت کې دا نشته. د یوکاریوت حجراتو هسته څرګنده ده، یعنې واضح ډول سره لیدل کېږي. دلته ګورئ د دوی هسته ده. همدارنګه د پروکاریوت حجراتو هسته څرګنده نه ده، خو حجروي دیوال یې څرګند دی. یعنې دلته وګورئ موږ تاسو هسته سمه نشو مشاهده کولی، که څه هم دغه هستوي مواد هستوي تیزابونه دي خو هم مشاهده کېږي نه چې کومه هسته ده، اما حجروي دیوال چې په دوی کې شتون لري مشاهده کېږي. د یوکاریوت حجراتو ارګانیلونه یې غشاوې لري، اما په پروکاریوت کې ارګانیلونه یې غشاوې نه لري. ارګانیلونه موږ تاسو مخکې ویلي وو چې کوچني د حجرې جوړښتونه دي، لکه کلوروپلاست دی، لکه مایتوکاندریا ده، لکه ګولجي اپراتوس دی. هسته خپله یو ارګانیل دی، یعنې دا خپله عبارت له ارګانیل. ارګان وایي غړي ته او ارګانیل وایي کوچنی غړی. د یوکاریوت حجراتو کروموزومونه د پروټیني پردې په وسیله پوښل شوي دي، اما په پروکاریوت کې دا پرده نشته. یوکاریوت ډي ان اې د خط په شکل ده او د پروټین په واسطه باندې پوښل شوی ده، اما یوکاریوت چې دی ډي ان اې بیا یې د کرې په شکل ده او د پروټین په واسطه پوښل شوی نه ده. دا د ترمنځ اساسي فرقونه دي. لومړی موږ تاسو راځو د حجرې د ارګانیلونو څخه پر حجروي دیوال باندې بحث کوو چې حجروي دیوال څه دی. حجروي دیوال چې د نباتي حجرې یوه ډېره مهمه برخه بلل کېږي د لاندې موادو څخه جوړه شوې ده. لومړی په هغې کې لیګنین په نامه مواد دي. دا هغه عضوي مواد دي چې د پروتوپلازم د ترشحاتو څخه منځته راځي. په ځانګړې توګه د لرګي حجرات چې دي هغه ډېر لیګنین لري، نه یعنې حجره پروتوپلازم چې کوم دی دا له همدغې څخه منځته راځي او په حجرې دیوال کې ځای نیسي. سوورین او کیوتین له عمومي یعنې واکس یعنې غوړیو موادو څخه دي چې پولي سکرایدونه دوی په خپل ترکیب کې لري. د حجرو په دیوالونو کې ذخیره کېږي تر څو حجرو د موادو له تېرېدو څخه مخنیوی وکړي. یعنې دوی په حجروي دیوال کې ذخیره کېږي تر څو د موادو له تېرېدو څخه مخنیوی وکړي.
په همدې دیوال کې دوی ذخیره وي. تر ټولو مهم مرکب هغه سلولوز دی، یعنې 95% دی له سلولوز څخه د حجروي دیوال تشکیل شوی دی. سلولوز کلک عضوي مواد دي چې د وچو لرګو 95% تشکیلوي، چې په نساجي کې ورڅخه زیات کار اخیستل کېږي. په نساجي کې زیات کار له همدغه سلولوز څخه اخیستل کېږي. د مثال په ډول باندې د پنبې تارونه چې حجروي دیوال یې سلولوزي دی، یعنې ډېره ټوله برخه یې له سلولوز څخه جوړه شوې ده. هغه مهم تولیدات چې له سلولوزي موادو څخه حاصلیږي او اقتصادي ارزښت لري عبارت دي له کاغذ، ورنیش، غوټې او همدارنګه نور څخه دي. یعنې دا هغه مهم تولیدات دي چې له همدغه سلولوز څخه لاسته راځي، ځکه چې همدا سلولوز چې دی دا ډېر کلک جوړښت لري. یعنې پنبه که موږ تاسو وګورو له دې څخه ځینې نور مواد جوړیږي، یعنې په مختلفو ځایونو کې استعمالیږي. همدا د سلولوز برکت دی. بل مهم ارګانیل عبارت دی له اندوپلازمیک ریټیکولم څخه. اندوپلازمیک ریټیکولم نازک پردې ته ورته جوړښتونه دی چې سایتوپلازم اسکلیټ بلل کېږي. دی که څرنګه چې موږ تاسو خپل اسکلیټ یعنې هډوکي لرو، د نباتي حجرو د سایتوپلازم اسکلیټ اندوپلازمیک ریټیکولم دی. په 1960 میلادي کال کې ډولمر وښودل چې اندوپلازمیک ریټیکولم د حجروي غشا څخه منځته راځي. یعنې د حجروي غشا څخه دوی دا منځته راځي. نو دا یو حجره ګورو، دا حجروي غشا ده، همدغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی ویل همدغه حجروي غشا څخه منځته راځي. بیا د حجرې د نورو برخو لکه ګلجي اجسام او هستوي غشا سره یو ځای کېږي. هستوي غشا موږ تاسو لرو، دا هسته دا هستوي غشا. همدارنګه بل موږ تاسو ګلجي اجسام لرو. ګلجي اجسام دی بیا له دې سره دا یو ځای کېږي. د شکل مخې په دوه ډول دي، یو دانه‌دار دی او بل بې دانې دی. ډېرې مهمې دندې سرته رسوي چې په لاندې ډول باندې دندې دي. د اندوپلازمیک ریټیکولم دنده د پروټین ترکیب انتقال او ذخیره کول دي. یعنې د پروټین ترکیب د اندوپلازمیک ریټیکولم دنده د حجرې لپاره انتقال او ذخیره کول هم د همدې په وسیله باندې سرته رسول کېږي. کله چې پروټین ترکیب هم انتقالیږي د په وسیله باندې او هم ذخیره کېږي. د باندني محیط څخه حجرې د موادو په انتقال کې مهم رول لري. لکه څرنګه چې دوی د حجروي غشا څخه سوال کېږي یا جوړیږي، نو د موادو په انتقال کې هم مهم رول لري. د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پراخې سطحې موجودیت، یعنې دوی د کیمیاوي تعاملات لپاره یو پراخه سطح جوړوي چې د کیمیاوي تعاملات سرته ورسیږي. د شحم او کاربوهایدریت په میتابولیزم کې مهم رول لري. یعنې موږ تاسو ته وویل چې د پروټین ترکیب انتقال ذخیره کول همداسې شحم او کاربوهایدریت دوی میتابولایز کوي. یعنې شحم کولی شي چې پر شحمي اسیدونو او ګلایسرین همداسې کاربوهایدریتونه یو قیمته په دوه قیمته، دوه قیمته په یو قیمته، څو قیمته په دوه قیمته یا دوه قیمته په څو قیمته په همدغو ټولو باندې تبدیلولی شي. د کلسیم ذخیره کول، کلسیم چې مهم عنصر دی د ټولو حجراتو لپاره، یعنې د موادو انتقال لپاره کلسیم ډېر ارزښت لري. نو د دې په وسیله باندې ذخیره کېږي. د هستې څخه سایتوپلازم د اضافي موادو خروج، لکه څرنګه چې دوی حرکت لري په حجره کې، نو ځکه اضافي مواد چې دي او دوی په وسیله باندې خارجېږي. موږ تاسو ویلی چې دوی په دوه ډوله دي، یو دانه‌دار دی او بل بې دانې اندوپلازمیک ریټیکولم دی. دانه‌دار اندوپلازمیک ریټیکولم یعنې که چیرې را ای تر مایکروسکوپ لاندې وکتل شي، یعنې هغه چې دانې لري، دا دانې لري او مهمې دندې په لاندې ډول دي. یعنې هغه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دانې لري، دانې عبارت دی له رایبوزوم څخه. په کوم اندوپلازمیک ریټیکولم چې رایبوزومونه نښتي وي هغه ته وایي راف اندوپلازمیک ریټیکولم یا هم دانه‌دار اندوپلازمیک ریټیکولم. دغه دانې عبارت له رایبوزومو څخه دي. آر ای آر یا را اندوپلازمیک ریټیکولم مهمې دندې لري. لومړی د پروټین په جوړښت، انتقال او ذخیره کولو کې مهم رول لري. د لایزوزوم او انزایم په جوړولو کې مهم رول لري. لایزوزوم خپله یو انزایم دی چې د غیر فعاله اجزاو همدارنګه د اضافه اجزاو د بهرنیو اجزاو په منځوړلو کې مهم رول لري. د پلازما په حجراتو کې د انټي باډي جوړول هم د آر ای آر دنده ده. یعنې انټي باډیانې خپله عبارت دی له ډېرو پروټینونو څخه
چې د همدغه په وسیله باندې جوړیږي. موږ تاسو وویل چې دوی پروټین جوړوي، نو پروټین جوړولو څخه یو هم انټي باډي ده. بېدانې اندوپلازمیک ریټیکولم. دا ډول اندوپلازمیک ریټیکولم رایبوزوم پروټین نه لري، نو ځکه ورته بېدانې اندوپلازمیک ریټیکولم هم وایي. دوی نامنظم د حباب یا نکوبۍ او ټیوبونو په شان شکلونه لري او په ځیګر، پښتورګو، سکلیټي انساجو کې په ډېر اندازه لیدل کېږي. د SER یا بېدانې اندوپلازمیک ریټیکولم دندې: دوی ظاهري مواد خنثی کوي، یعنی ډیټوکسیفیکیشن عملیه د دې په وسیله باندې سرته رسول کېږي. په وینا کې د ګلایکوجن په ترکیب کښې مهم رول لري. نه په وینا کې چې کوم دا په حیواني حجرو کې دنده ده. په که چېرې موږ تاسو وګورو په وینا کې ګلوکوز په ګلایکوجن باندې بدلیږي. په څه باندې بدلیږي؟ په ګلایکوجن باندې، چې دې ته وایي ګلایکوجنیسیس، یعنی ګلوکوز بدلیدل په ګلایکوجن عبارت دی له ګلایکوجنیسیس څخه. نو دا هم د دوی په وسیله باندې سرته رسول کېږي. د شحمو په میتابولیزم کې مهم رول لري. د کولمو په جدار کې د غذایي موادو په هضم او جذب کې مهم رول لري، ځکه چې دوی مختلف پروټینونه انزایمونه تولیدوي جوړوي، نو هغه بیا د کولمو په جذب او هضم کې رول لري. په مختلفو عضلاتو کې انګیزې انتقالوي. انګیزې یا سیالۍ یا هم خبرتیاوې د دې په وسیله باندې په مختلفو عضلاتو کې انتقالېږي. د معدې په حجراتو کې د اسهال تیزاب په ترشح کې مهم رول لري. هایدروکلوریک اسید چې د پیپسین انزایم په یعنې پیپسینوجین په فعال پیپسین باندې بدلوي، چې دا د پروټینو یو انزایم دی. هغه د دې په وسیله باندې د HCl په وسیله باندې فعالېږي په کولمو په معده کې. نو همدغه د HCl تیزاب په ترشح کې بیا سموث ER رول لري. بل مهم ارګانل عبارت دی له سنټروسوم څخه. دا هغه حجروي جوړښتونه دي چې سمت یې 0.5 مایکرونه دی او اوږدوالی یې 0.15 دی. د ملي شکل لري، هستې ته نږدې واقع دي، په داخل کې سنټریولونه دي. یعنی دا چې موږ تاسو ګورو دا عبارت دی له سنټروزومونو څخه. دوی بیا خپله څه شي لري په داخل کې؟ سنټریولونه لري. دوی سپینډل تارونه لري چې هغه بیا په حجروي ویش کې مهم رول لري. دوی د حجروي ویش په وخت کې مهم رول لري. سنټروزوم په 2 برخو باندې ویشل کېږي چې هره برخه یې په سنټریول بدلیږي، یعنی دا عبارت دی په 2 برخو باندې بدلیږي، سنټریول ورته ویل کېږي. دوی قطبینو یا هم جانبینو ته حرکت کوي او هر سنټریول د کوچنیو مایکروټیوبیول چې ورته سپینډل تارونه وایي، دا غویني په مابینځ کې دا سپینډل تارونه دي. دا بیا د کروموزومونه په حجروي ویش کې کشوي یو بل لور ته. دا د دې په وسیله باندې جوړیږي. د حجرې بل مهمه برخه سیتوپلازم دی. سیتوپلازم ټول هغه مواد چې د هستې او حجروي غشا ترمنځ موجود دي سیتوپلازم دی. موږ تاسو که یو حجره وګورو په دې کې مهم برخه، یعنی دا حجروي دیوال او دا هسته، دغو مابینځ کې دا ټول مواد عبارت له سیتوپلازم څخه دي. سایتوپلازم یوه رسرشناکه لزجي نیمه شفافه ایروته ډوله ماده ده چې اصلي ترکیبات یې اوبه دي، پروټین په دې کې شته، شحم دي، قندونه دي او مالګې دي. د سایتوپلازم هغه برخې چې پلازمایي غشا تر څنګ واقع وي ورته اکټوپلازم وایي، یعنی دا برخه عبارت له اکټوپلازم څخه ده چې روښانه او شفاف شکل لري، او هغه چې د سایتوپلازم هغه برخه چې د هستې تر څنګ واقع وي عبارت له اندوپلازم. اندو معنی داخل، پلازم معنی خپل دغه جوړښت ته ویل کېږي. یعنی د سایتوپلازم خارجي برخه اکټوپلازم، داخلي اندوپلازم ده. په سایتوپلازم کې دننه ځانګړي جوړښتونه لیدل کېږي چې ارګانیل یا کوچني غړو په نامه سره یادېږي چې مخکې مو پېژندلي دي. هسته د حجرې مهمه برخه ده چې ټول حیاتي فعالیتونه سرته رسوي. د یوې نازکې غشا په وسیله احاطه شوې ده چې کوچني سوري لري، د هستوي غشا په نامه یادېږي. یعنی دا خپله عبارت له هستې څخه دی. دا خړ شکل چې لري دا ټوله هسته ده، چې دغه سور شکل چې بیا لري دا بیا هسته چه ده. همدارنګه په هسته کې هستوي غشا شتون لري، کوم چې هسته یې شاوخوا احاطه کړې ده. هستوي پلازما ده چې په کوم کې چې مواد شتون لري. هسته چه ده چې دا سور شکل لري. کروموزومونه په هسته چه کې دننه شتون لري چې هغه بیا د DNA څخه جوړ شوي دي.
نو ټول حیاتي فعالیتونه چې کنټرولېږي هغه د همدغو کروموزومونو ډي ان اې په وسیله باندې کنټرولېږي. نو ځکه هستې ته د حجرې د کنټرول مرکز وایي. بل مهم ارګانل پلاستیدونه دي. پلاستیدونه هغه جوړښتونه دي چې یوازې په نباتي حجراتو کې لیدل کېږي. کله چې موږ تاسو نباتي او حیواني حجرې سره توپیر کوو، یوه اساسي فرق دا دی چې په نباتي حجرو کې پلاستیدونه شته او په حیواني حجرو کې دا شتون نه لري. پلاستیدونه بیضوي شکل لري او نور ته انعکاس ورکوي او لاندې ډولونه لري. یعنې نور چې کله په نباتاتو باندې لګېږي، انعکاس ورکول د دوی دنده ده. په درې ډوله دي: شنه پلاستیدونه، رنګه پلاستیدونه او بې رنګه پلاستیدونه. یعنې کلوروپلاست، کروموپلاست، لیکوپلاست. شنه پلاستیدونه په پاڼو کې شتون لري. کروموپلاست یا رنګه پلاستیدونه چې مثال نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي، لکه د میوې مختلف رنګونه. بې رنګه پلاستیدونه کوم چې په ریښو کې شتون لري چې مواد ذخیره کوي. لکه خپله په کچالو موږ تاسو خپله یو ریښه ده، هم میوه ده، په دوی کې شتون لري. لومړی راځو شنه پلاستیدونه. دا پلاستیدونه د نبات په شنو برخو کې لکه په پاڼو کې دوی چیش کېږي، لیدل کېږي، او هم په نازکو څانګو کې هم لیدل کېږي. رنګه پګمنټ یعنې کلوروفیل لري. کلوروفیل خپله یو رنګه پګمنټ دی چې هغه چیرې شتون لري؟ په د پلاستیدونو په مهم ډول په کلوروپلاست کې. دا خپله یو کلوروپلاست دی. په کلوروپلاست کې دننه دلته په شکل کې ګورو تاسو نه، دا خپله داسې تلاکوید کڅوړې موږ تاسو په شکل کې وینئ دی. په دغه تلاکوید کڅوړو کې بیا دننه همدغه کلوروفیل چې رنګه زرغونه پګمنټونه دا شتون لري. دوی د لمر انرژي جذبوي او د ځایي ترکیب عملیه کې مهم رول لري. ځایي ترکیب عملیه موږ تاسو به انشاءالله د نباتاتو په فزیولوژي کې پرې مکمل بحث وکړو. ځایي ترکیب عملیه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله باندې نباتات ساده مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید سره یوځای کېږي او په نتیجه کې ګلوکوز او اکسیجن جوړوي. دا عبارت له ځایي ترکیب عملیه څخه دی. نو همدغه ځایي ترکیب عملیه چې سرته رسول کېږي هغه په همدغه پاڼه کې ده. په پاڼه کې چیرې ده؟ په پلاستیدونو کې ده. په پلاستیدونو کې چیرې ده؟ په کلوروپلاست کې ده. په کلوروپلاست کې سرته رسول کېږي. هغه نور جذبوي د لمر وړانګې، بیا له ریښو څخه چې کومې اوبه راغلي وي پاڼو کلوروپلاست دلته همدغه کلوروپلاست ته راځي، بیا د لمر د وړانګو په وسیله باندې دا تجزیه کېږي، په هایدروجن او همدارنګه په اکسیجن باندې د هر یو جلا جلا ویشل کېږي. اکسیجن اضافي محصول په ډول محیط ته ورکوي او هایدروجن پاتېږي. بیا چې کله کاربن ډای اکساید پاڼو ته داخل سي، له همدغه هایدروجن سره یوځای کېږي او ګلوکوز جوړوي. په نباتي حجراتو کې د همدغه کلوروپلاستو شمېر 200 ته رسېږي او په خپل ترکیب کې کلوروفیل، پروټین، شحم او آر ان اے لري. یعنې په حجراتو کې یوازیني جوړښتونه چې هغه هستوي مواد یعنې ډي ان اے او آر ان اے لري، هغه عبارت دي له مایتوکاندریا او خپله کلوروپلاست څخه. کلوروپلاست مهمې دندې دي. لومړی د نوري انرژي جذب په کیمیاوي انرژي باندې بدلول. یعنې نوري انرژي چې هغه د لمر انرژي ده هغه جذبېږي، مخکې مو ویله چې بیا له هایدروجن سره یوځای کېږي، بیا هغه په کیمیاوي انرژي چې هغه خپله ګلوکوز دی په هغه یې بدلوي. د روښنایي په موجودیت کې د غیر عضوي موادو څخه عضوي مواد یعنې قند او اکسیجن لاسته راځي. یعنې د ترکیب په عملیه کې چې کله اوبه جمع کاربن ډای اکساید سره یوځای سي، د چیش په شتون کې د روښنایي په شتون کې چې روښنایي باید شتون ولري او هم کلوروفیل شتون ولري، بیا چې لاسته راکوي ګلوکوز یعنې C12H12O دا لاسته راکوي او جمع اکسیجن یعنې دا خپله غیر عضوي مواد دي، له هغو څخه عضوي مواد یعنې قند چې هغه ګلوکوز دی لاسته راوړل کېږي او هم اکسیجن لاسته راوړل کېږي. د ATP په شکل د غذایي موادو ذخیره کول دي. غذایي مواد یعنې ګلوکوز چې ذخیره کېږي هم یې جوړوي دی او هم یې ذخیره کوي دی، چې بیا د نبات مختلفو برخو له تنې څخه راونیسه تر ریښې پورې ټولو ته رسېږي. د اوبو د هایدروجن په وسیله د هوا د کاربن ډای اکساید ارجاع تر څو کاربوهایدریت تشکیل سي. یعنې په یو ماده باندې د هایدروجن نصبولو عملیه عبارت له ارجاع څخه یعنې ریډکشن څخه ده. ما مخکې تاسو ته وویل چې په پاڼه کې H2O په هایدروجن او اکسیجن بدلیږي. اکسیجن محیط ته ورکوي
پاتې هایدروجن راځي له کاربن ډای اکساید سره یوځای کېږي، یعنې کاربن ډای اکساید خپله یو ماده ده، همدا هایدروجن ورباندې نصبېږي. همدې ته چې وایي ارجاع وایي، یعنې د اکسیدیشن ضد یا ریډکشن ورته ویل کېږي، چې دا دوه سره یوځای سي په نتیجه کې کاربوهایدریت ته لاسته راکوي، یعنې CH+H12O لاسته راکوي. دا د کلوروپلاست دندې وي. رنګه پلاسیدونه یعنې کروموپلاست، دا پلاسیدونه په ژیړ، سره او نارنجي رنګونو سره د نبات په رنګه اعضاو کې لیدل کېږي، لکه ګل، میوه او نورو کې. رنګه پلاسیدونه له دوو کلمو کرومو خپله وایي رنګ ته او پلاست خپله وایي پلاستیټ ته. نو دوی رنګه پلاسیدونه دي په رنګه برخو کې لیدل کېږي، لکه ګل او میوه کې، او دوی د ګردې شیندنې په وخت کې د حشراتو جلبولو سبب کېږي. یعنې موږ داسې که چیرې وګورو ګلان چې دي په مختلفو رنګونو سره شتون لري، همدغه د دې باعث کېږي چې حشرې څه وکړي، دلته راسي، یعنې دوی څنګه کېږي راجلبېږي، په دغه ځای باندې کښېني. کله چې دا راجلب سي ګټه یې دا ده چې بیا ګرد افشاني یعنې پولینیشن ښه صورت نیسي. بې رنګه پلاسیدونه یعنې لیوکوپلاست، دا پلاسیدونه د نبات په هغو برخو کې چې تر ځمکې لاندې په سیوري کې وي لیدل کېږي، نو ځکه دوی بې رنګه هم دي، یعنې رنګ نه لري. دوی هستې ته نږدې ځای لري او غذایي مواد پکښې ذخیره کېږي. دوی ذخیروي پلاسیدونه دي. که چیرې په دې پلاسیدونو کې نشایسته ذخیره وي، هغو ته بیا وایي امایلوپلاست. امایلو وایي نشایستې ته او پلاست خپله پلاستیټ ته وایي. که چیرې شحمي مواد پکښې ذخیره وو، هغه ته بیا وایي اولی پلاست. اولی وایي شحم ته او پلاست وایي پلاستیټ ته. او که چیرې پکښې پروټین ذخیره وو، هغه ته وایي پروټینوپلاست، یعنې پروټین پکښې ذخیره دي. یعنې موږ تاسو لیوکوپلاست خپل په ریښو کې موږ تاسو ګورو چې دا ټول مواد په ریښو کې، لیوکوپلاست تر ټولو زیات یعنې ډېر په ریښو کې شتون لري، چې هلته بیا دا مواد ذخیره کوي، ځکه ریښې هم تر سیوري لاندې دي. بل مهم ارګانیل عبارت له لایزوزوم څخه دی. دا کلمه د دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده چې لایزو د محلل او سوم د جسم معنا لري، یعنې دوی د محلل حیث لري چې نور مواد په ځان کې حلوي او له منځه یې وړي. دوی تخریب شوې حجرې له منځه وړي، یعنې د حجروي ویش په وخت کې چې کله حجرې تولید سي، بیا ځینې حشرات چې له کاره ولویږي دوی همدا له منځه وړي، یعنې دوی خپله ځینې دننه یې دننه کوي، بیا هلته انزایمونه په هغه کې شتون لري، لایټیک انزایمونه دي چې هغه تجزیه کېږي، حجرات له منځه وړي. د بېګانه موادو په مقابل کې عکس العمل شي، یعنې کله چې حجرې ته یو بېګانه شی داخلیږي، دغه لایزوزوم عکس العمل شي او هغه له منځه وړي. داخل الحجروي هضم سرته رسوي، داخل په حجره کې هضم دوی دنده ده. غیر فعاله اعضا هم دوی په وسیله باندې لکه تخریب شوې حجرې له منځه وړي. دا خپله د لایزوزوم شکل دی چې په هغه کې سینګل وال ممبران یعنې واحد دیوالي غشا شتون لري. د انزایمونو کمپلیکسز په دوی کې معمول شي، لایټیک انزایمونه دي چې هغه باید د همدغو انزایمونو په وسیله باندې هم غیر فعاله اعضا له منځه وړي، هم بېګانه مواد له منځه وړلی شي. بل مهم ارګانیل عبارت دی له رایبوزوم څخه. دا د حجرې ارګانیلي جوړښت نه دی، مګر مهم دی چې خصوصیات یې په لاندې ډول سره دي. دوی په سایتوپلازم کې موقعیت لري، په دانه‌دار یعنې را اندوپلازمیک ریټیکولم کې شتون لري. د پروټین په تشکیل کې دوی برخه اخلي. رایبوزومونه چې دي دوی د ټرانسلیشن په عملیه کې، یعنې کله چې د حجرې له هستې څخه دلته چې کله ټرانسکریپشن چې دا یوه عملیه ده چې په نتیجه کې ډي ان اې د خپله ځانه کاپي جوړوي. دا کاپي چې جوړه کړي، دا کاپي چې جوړه سي، بیا چې کله د باندې راوځي ار ان اې جوړوي، نه ار ان اې جوړه سي. ار ان اې چې بیا جوړه سي، بیا راځي همدغه چاته راځي، رایبوزوم ته راځي. دلته د همدغه ډي ان اې دوی په منځ کې ژباړل کېږي، چې کله وژباړل سي دلته بیا د خپله کوډونه لري، جینونه لري. په دغه جینونو کې بیا د پروټینونو لپاره کوډونه وي. دغه کوډونه ژباړل کېږي، په نتیجه کې پروټینونه جوړي. هر شي ته چې حجره ضرورت لري، هغه پروټینونه مختلف امینو اسیدو څخه جوړیږي او حجره خپل فعالیت پرې سرته رسوي. بل مهم ارګانیل عبارت دی له مرکزي خالګاو یعنې واکیول څخه. دغه خالګاوې دي چې د حجرې دیوال په سایتوپلازم کې لیدل کېږي، شمېر یې په حیواني او نباتي حجراتو کې فرق کوي.
دوی د حجرې د داخلي فشار په موازنې برابرولو کې مرسته کوي. نمونې خالګۍ په مایعاتو سره ډکوي. دا خپله د یو سیل واکیول چې مرکزي واکیول دی شتون دی. په دوی کې سیل صاف په نامه مایع شتون لري او همدارنګه دا خپله د وینټرل واکیول یعنې د واکیول بطن دی هغه برخه یا هغه پرده کوم چې واکیول له نورې حجرې له ارګانونو سره جلا کوي هغه بر دی له ټونوپلاست څخه. د همدې واکیول دنده دا ده چې د حجرې داخلي فشار موازنې او برابر کړي. په دې معنا سره کله چې په حجره کې اوبه ډېرېږي یا نور مواد ډېرېږي هغه راځي دغه واکیول ته. په دغه واکیول کې دا اوبه ذخیره کېږي. کله چې بیا اوبه ورته حجره ضرورت ورته لري بیا دغه واکیول ګونځه کېږي یعنې کوچنی کېږي او دا اوبه حجرې ته ورکوي. دا دوی د فشار دوی په مایعاتو سره ډکوي. نو درس پای ته ورسېدی. ستاسو کورنی کار د راتلونکي لپاره نباتي حجره به په یو چارت کې رسم کړئ او د هغې له مخې به تشریح کړئ. په د 1990 کال د 10مې میاشتې 15 تاریخ به یې ماته وسپارئ. د بیولوژي دویم ټولګي او د زراعت لومړي ټولګي د باغداري او مالداري څانګې دواړو لپاره دي. دا دواړه باید دا درسونه تعقیب کړي او هم کورني کارونه ماته وسپارئ. له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. که چېرته کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې د درکول شوو ادرسونو له لارې یې راته پرېږدئ. تر بل راتلونکي 4م درس پورې ښه وخت او ښې چارې. خدای مو مل شه.